چا چې د دې قرآن نه مخ واړو د قیامت په ورځ به د ګناهونو درانه درانه بوجونه د په شا کړي را روان. په بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې ده ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د قرآن نه د تلاوت نه د ذکر نه مخ واړو ژوند به یې لنډ تنګي. وګورئ د خپلو ژوندونو ته، وګورئ خلکو د ژوندونو ته. ورب الکعبه چې د اکثرو خلکو د ژوندونو نه خوشحالیانې تېرې دي. ما ته پته لګي زموږ خواله خلک راځي بیماریانې او غمونه او جړاګانې او یره وسوسې سوچونه وهمونه فکرونه بېچیني بې ارامي خوب صحیح نه کېږي دردونه تکلیفونه مصیبتونه غمونه. د دې یو غټه وجه هغه دا هم د ده نه تپوس کوئ چې ستا د قرآن سره څه طریقه ده. کې سهار کې تلاوت سهار کې خو زموږ یوه منډه وي. بیا د هغې نه بعد ته خو یو کار کوي تا ته خو بیا موږ دې چېړلی هم نه شو ځکه که بیا راته څه وایي بیا به خفه شي چې زه کار کې مو ته راته وایي چې قرآن. بیا چې راشي نو بیا خو خبره واضحه ده نو بیا څه دی بیا ستړی دی خبره ټوله لاړه څه شوه ختمه شوه. څوک چې تلاوت کوي که نه او د چا چې د قرآن سره ربطي اکه مزدور دی که هغه تاجري که هغه ټیکهداري که هغه دیاړیماري که هغه شیخي که هغه عالمي که هغه ډاکټري که هغه انجینیر د قرآن تلاوتونه کوي. ما په خپله لیدلي دي خلک ډاکټران مې لیدلي دي پکې ته کمرې ته ورننوځي ټک ټک ډاکټر صاحب درشم راځي چې وګوره قرآن ته راشي کېږي بیا ستا سره خبره شو. مزدور په خپله مزدورۍ کې ناسي بعض به دې نن سبا خو په نیټ باندې هر څه وي درې دا بعض کسان په روډونو باندې ناسي سامان خرڅوي ګراک نه قرآن یې راغستی وایي روډ باندې نور ته ناسي قرآن یې راغستی وایي. نو موږ سره څه وزر دی کم سے کم دی قرآن له کم سے کم یو 10 منټه پوسه خو ورکوئ د ورځې زده کوئ یې استاد سره د عالم سره کښېنئ. زه ګوره په دې باندې ډېر سخت یعنې ګیلمن یم د دې ملګرو نه او د دې خلکو ځکه چې چا سره چې سړی نږدې اکثر هغوی سره دومره قدر نه وي. لکه زه یم چې زه خلکو په دې تنګ کړی او زه په دې تنګولو خوشحالېږم چې یاره موږ ته د قرآن وښایه د تلاوت وښایه د تفسیر او ترجمه وښایه. دلته ټول مولیان او شیخان او مفتیان ناست دي دوی ته یاد دي او که راته اچانک وي چې ودرېږه ته را سوره فاتحه ووایه نو چې څومره بریکونه پکې ولګوي او څومره به دی ګډ وډ شي بیا به یې وي. خلک کوشش کوي چې ما په څه طریقه یې زده کړی ما په څه طریقه د قرآن باندې ځان پوه کړی. نو د مؤمنانو نیکانو بندګانو یو صفت څه دی د قرآن کریم تلاوت ډېر